د احمد ولی هوتک په حق داسې څه چې تاسې به نه یې ترې خبر. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د احمد ولی هوتک له نوم او څېرې سره به ټول بلد یاست. دلته د هغه په ژوند باندې غږیږو. احمد ولی هوتک په کابل ولایت کې زیږېدلی خو د اصله د لغمان ولایت اوسېدونکی دی. هغه اوس مهال 28 کاله عمر لري. هغه خپلې لومړنۍ زده کړې د عبدالشکور رشاد په لیسه کې کړې او اوس د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. احمد ولی هوتک په 12 کلنۍ کې ورزش شروع کړی. هغه کامپو، ریشو، پلواني او نور ورزشونه کړي. هغه لومړنی افغان فایټر دی چې د سرو زرو میډالي ګټلی. احمد ولی هوتک خپله لومړۍ لوبه په 2008 کال کې په ایران کې د خپل ایراني سیال په وړاندې ترسره کړې وه. هوتک تر دې دمه 21 نړیوالې لوبې کړې چې 6 لوبې یې ګټلې او یوه لوبه یې بایللې. احمد ولی هوتک ته 2 دولتي میډالونه هم ورکړل شوي چې لومړی میډال حمید کرزي د شجاعت او بل میډال ولسمشر غني د امیر مسجدي خان میډال هغه ته ډالۍ کړی و. هغه په افغانستان کې تر ټولو جګه سطحه فایټر ده. په نړۍ کې د MMA لوی سازمانونه UFC او فایټ نایټ دي چې دا دواړه سازمانونه یو بل سره رقابت کې دي. په UFC کې یو افغان فایټر سیار بهادر زاده شتون لري چې هغه هم له هالند له طرف نه لوبیږي او په فایټ نایټ کې بیا احمد ولی هوتک شتون لري. احمد ولی په 128 سانتي متر قد او 83 کیلوګرامه وزن سره د فایټ نایټ سازمان تر ټولو غوره فایټر دی. هوتک وایي تر هغه چې انرژي لري لوبې به کوي او کله چې لوبې پرېږدي غواړي د افغانستان سیاست ته مخه کړي. دی وایي سیاسینو د سیاست نوم بد کړی او غواړي دې ته د پایټکۍ کېږدي. په هغه باندې څو میاشتې وړاندې نامعلومو کسانو برید وکړ او نوموړی یې مرګونی ټپي کړ. که څه هم له احمد ولی سره ژمنې وشوې چې د پیښې عاملین به نیول کېږي خو دغه عاملین تر اوسه نه دي نیول شوي. هغه وایي له دې پیښې وروسته ډېر خواشینی شو او فکر یې نه کوو چې بیا به د افغانستان بیرغ په اوږو کړي او لوبې به ترسره کړي. خو وایي د هېوادوالو مینې بیا ژوندی کړم. هغه وایي ډېرو هېوادونو ورته وړاندیز کړی چې کور سره دوی ته ورشي خو نوموړی به یې له افغانانو سره مینې د خپلې خاورې سره مینې دې کار ته اجازه نه ده ورکړې. هغه وایي په دې خړو خاورو کې به اوسم او په همدې خړو خاورو کې به مړ کېږم. احمد ولی هوتک سره له دې چې یو ښه پرې فایټر ده د ښو اخلاقو او خوشحاله څېرې خاوند ده. تاسو د احمد ولی هوتک په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.